او حمزه رضی الله تعالی ایمان راوړل واقعا ډیر عجیبه ده. د ښکار لتل د حمزه رضی الله تعالی د نبی رسول الله تر دی د ښکار لتل د ښکار شوقي وو. د ښکار لتل نو او د نبی رسول الله د صفا سره د خواته تیرې دغه ابو جهل ناستو. نو چې په دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر پریوت کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر سپک سپوري وایي ډیر بدره دی وته وایي. نبی علیہ السلام چې څول په خله ورته هغه وته وایي. نبی علیہ السلام سرخ کته کو اسی د تونه ویل لاړو الته یو وینځه ولاړه وا هغه په دې نبی علیہ السلام ډیر زیات ترسو شو ډیر ترسو شو چې ته تاسو سو ویلی دي په دې کې چې حمزه رضی الله تعالی روان دی کنه دغه وینځه ولا مخې له ولا اے امیر حمزه ارمان چې تال ته موجود و چې ستادي تر ابو جهل بدره دی ویلی وی ولی استغه وراره خو ډیر زیات تکلیف وته ورسو هغه ته ډیر بدره دی ویلی دا وینځه حمزه رضی الله تعالی زما وراره ته او کوم وراره استغه یتیم وراره خ وس حمزه رضی الله تعالی خو غیرت خو په ټول او کنه عربو خپل غیرت په غالب شو چې دا د دې پیسو کوم تر چې ته بدره دی وی را روان شو. د حمزه رضی الله تعالی د عادت چې د ښکار نه واپس راغ نو لومبه به حرم شریف ته راتو کعبه خواله براتو ښکار نه به کله واپس شو حرم ته براتو چې راغل ته ابو جهل ناس د مرګرو په منځ کې. نو حمزه رضی الله تعالی سره د نیزه د سی وکنه او چوچه تکړه د ابو جهل د سر لای راواچوله چې سر لای واچوله ویني پرامات کړي زخمی کو ته زما د وراره داسې پیسو کوم تر چې تا به عزت کوي بدره دی وته وای. نو کسان را پاسېدل هغه اراده وکړه چې د ابو جهل طرفداري وکړي. خو ابو جهل وخيار سره وي غلی شي سورته وای ما خیر دې د وراره وخت ما ډیر بي عزت کړي دي د وراره ما ډیر بي عزت کړي د تقید شه خبره رسیدلی. حمزه رضی الله تعالی ته فرمایلو وی وورا زم دغه ملګری ما پیم ایمان راوړی ما پیم سره وړی دی ایمان راوړی دی. دا خبره وکړه کسان ورته تم صابي شوي تم بي دي نشوي یا زه صابي خیمه زه صابي خیمه خو زما د وراره باندې نه بعد څوک گزار نه کوي. حمزه رضی الله تعالی فرمایي وای چې کور تر عالم کنه شپش ولا نو شیطان وسوسه شروع کړي. شیطان راته وی چې دا دې سو وکړو په غوسه کې سره علي چې د خپل دین دی بدل کو د پلار نیکه دین دی پرې خو نه صحابي شولې دا دې سو وکړو یو شپې راته ټول شپه شیطان دا وسوسه چې په غوسه کې دین پرې خو دا دې چلو کو. ویره زړه ته مې تسلی نه راتله ویرا پاسېدم د شپې چې را پاسېدم کنه ویرا لما کعبه خواته او کعبه ته کېناستم او دا سوال مې وکړ الله چې کو دا پیغمبر زما د وراره رښتیا د الله پیغمبري خو دا خبر زما په زړه کې واچو زما د زړه ټول اشکالات لري کا او الله کو پیغمبر نه نو زما زړه ته واړو چې خپل دین ته لاړ شم څه طریقه رااله جوړه ک الله چې خپل دین ته واپس لاړ شم. دا دعا مې وغوښته لاړم وده شم چې وده شم وسار را پاسېدم کنه دا زړه مې د تمام وسوسو نه پاک د تمام وسوسو نه پاکو او په ځل کې دا خبره مضبوطه ناسته چې زما د وراره د الله پیغمبر دی. ویرالم نبی علیہ السلام ته دا واقعه ټوله بیان کړه. هغه ته چې وراره ګوره بیګا په خپل ایمان باندې ستومانه شوی ما شیطان په ستومانه کړو ما خدای الله نه سوال وکړو الله مې رزلغه تمام اشکالات ختم کړو. حمزه رضی الله تعالی داسې ایمان راوړی